بسم الله الرحمن الرحیم د بیع متعلق یو سوال دی. هر هغه بارګینونه یا هر هغه چې د تجارتي شرکتونه چې پاغي کې خرید او فروخت کیږي او بیا پاغي کې بیانه یا بطوري بیع یا مبيعي غسل سره مخکې څه رقم وصول شي، مخکې څنګه شي رقم وصول شي، مشتری بیا پیمانه شي یا مشتری د بای سره بیع پسخه کول غواړي، نو کومه بیانه چې غسل شوی دا بیانه یا دغه پیمانتیا خلک ساروي مشتری نه چې کومي پیسې غسل شوی دي پسخه په صورت کې ورته وایي چې تخپیمانه شولې دا پیمانتیا ستا چې کومي پیسې موږ ترا کړې دي دا ضبط یعنی بیانار د بیانې چې کومي پیسې دا غضبط کول مشتری ته نه ور کول پیمانتیا په صورت کې ته نیول چې تخپیمانه شولې لہذا دا پیسې بستا سوځېدلې وي دا نه در کوم. آیا بیانه ایثارول، آیا بیانه ضبط کول، آیا د بیانې رقم چې دا نه ور کول مشتری ته د پیمانتیا په صورت کې یا د فسخ په صورت کې د بای د پاره حلال دي دغه پیسې او که حرام دي؟ جواب کله چې مشتری او بای په خپل رضامندۍ باندې بیع فسخ کوله یا مشتری چې د پیمانه کېدلو کومې پیسې چې بیانې په تور سره ورکړي دي بای دغه پیسې نشي ایثارولی، د دې پیسو ایثارول ورته حرام دي، دا ناجایز دي. اولنې دلیل ان نبی صلی الله علیه وسلم نهى عن بيع العربان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بيع العربان یعنی د بیانې د ایثارولو نه ممانعت کړی دا، نو دا یو دلیل شولو، دا حدیث مبارکه په اله سنن کې ده. دویم زمونږ د فقه حنفي مشهور ترین مقبول ترین کتاب هدایه کې دی کل شرط لا يقتضيه العقد، هغه شرط چې هغه د مقتضیات او د عقد نه وي لکه مشتری باندې دا شرط لګول که تخپیمانه شولې چې کومې پیسې دې ورکړي هغه به سوځېدلې وي هغه به ضبط وي، یا کتا دا بیع فسخه کول نو پیسې به دې چې کومې وي دا به ضبط وي، دا شرط د مقتضیات او د عقد نه خلاف دی. کوم شرایط چې مقتضیات او د عقد نه خلاف هغه بیع فاسده وي، بیع فاسده کې مشتری ته پیسې واپس ورکول ضروري دي، بیانه غسل حرام دي ناجایز دي.